السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. ښه راغلاست. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملسئ. مننه. لیتیم د لومړي ځل لپاره په 1800 زیږدیز کال کې د برازیلي کیمیادان او سیاستوال خوزا بونیفاسیو دو اندرایدای سلوا لخوا د سویډن په یوه کان کې کشف سو. لیتیم یوه کیمیایي ماده ده. کیمیایي سمبول الای او اتومي نمبر 3 دی. په 180 درجه سانتیګراد ته تودوخه کې ویل کیږي. سره لدی چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه و سوې. لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا د جریان عادي دی او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتومي عکس العمل وموند او له اتومي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی سو. لیتیم یو نادر فلز او عنصر دی چې د ډیجیټلي دستګاو، موبایلونو، ډرون الوتکو، شیشو، د عینکو د عدسیو، سرامیکي موادو، هوایي توغندیو، لیپټاپونو، برېښنایي موټرونو او نورو برقي او الکترونیکي محصولاتو، روبوټانو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجني او اتومي بمونو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کارۍ او نورو کیمیایي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. او له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اور لوبو او فشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربن ډای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو د تولیدي صنعتونو د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي. خو تر ټولو په زړه پورې شای دا وی چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان او رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې لدی عنصر ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. اروپایي ټولنې په 2000 زیږدیز کال کې لیتیم د 10 لومړنیو مادو په لیست کې داخل کړ چې نن وخت انسانان په ژوند کې ډیره او سخته اړتیا ورته لري. د انرژي نړیوال اژانس یا IAEA بیا وایي چې په نړیواله کچه لیتیم ته اړتیا ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه اړتیا به تر 2030 زیږدیز پورې 40 چنده ډیره سي. همدا اوس د نړۍ ډیره برخه لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي هیوادونو کې ترلاسه کیږي. د امریکا د ځمکپېژندنې د ادارې په خبره په افغانستان کې لیتیم په غزنی، هرات او نیمروز کې واقع دي. خو د دقیقو سروېګانو له مخې په افغانستان کې د لیتیم د کانونو اوږدواله له 950 تر 900 کیلومتره ښودل شوی چې له هلمند د ننګرهار پورې او له لغمان څخه تر روزګان او د اشکشم ولسوالۍ پورې دوام کوي. د دغو کانونو سور یا عرض شاوخوا 1.5 تر 200 کیلومتره پورې ښودل شوی دی. جامنګ، بسکوشته او د نورستان ولایت په مربوطاتو کې یې مشهور ځایونه دي. په افغانستان کې ډول ډول کانونه او طبیعي شتمنۍ شته چې تر اوسه پورې لا په فني توګه نه دي سپړل شوي. د افغانستان کانونه د دغه هیواد په طبیعي شتمنیو کې شمیرل کیږي. په دې قیمتي کانونو کې د اوسپنې، میسو، سرو زرو، ډبرو سکرو، لیتیم او ځانګړو قیمتي ډبرو لوی معدني رګونه شامل دي او دومره دي چې کولای شي دا غریب هیواد د نړۍ له مخکښو معدني مرکزونو څخه یو کړي. د افغانستان د لیتیم د کانونو ارزښت شاوخوا 3 ټریلیونه دی. داسې چې افغانستان پرې له عربستان سره پرتله کېدای شي. عربستان په نړۍ کې د تیلو لوی تولیدونکی دی او افغانستان به په نړۍ کې د لیتیم ستر تولیدونکی وي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 2010 زیږدیز کال کې یو مطلب خپور کړ چې سرلیکي وو افغانستان د لیتیم عربستان، یعنی د لیتیم اندازه په افغانستان کې دومره زیاته ده لکه نفت چې په عربستان کې زیات دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان
افغانستان د قانونو ارزښت په 2013 زیږدیز کال کې شاوخوا $1 ټریلیون اټکل شوی و، خو وروسته د لیتیوم د نادره قانونو تثبیت دغه رقم $3 ټریلیون ته پورته کړ. ګیوم پیترون په خپل کتاب د نادرو فلزاتو جګړه کې لیکي چې افغانستان کې د لیتیوم داسې ذخایر او معادن شته چې تر ننه پورې لاس نه دی خوړلی او استفاده ترې نه ده سوې. د شمیرو له مخې د افغانستان دولت د قانونو له لارې په کال کې $1 میلیارډ عاید ترلاسه کولی سي، خو دا چې هیواد اشغال او د واک واګې د غلامانو په لاسونو کې وي او شدید جنگ روانو، نو د قانونو استخراج ته زمینه مساعده نه وه. اوس چې الحمدلله هیواد کې سرتاسري امن تأمین دی او د مسلکي او اصولي استخراج پر وړاندې موانع ختم دي، تمه ده تر څو په دې برخه کې ژر تر ژره کار پیل سي ان شاء الله. د الله جل جلاله په ځانګړي کرم د مسلمانانو ځمکې هم له پټرولو او هم د لیتیمو له زیرمو ډکې دي. په بېساري ډول د اقلیم د بدلون له امله اوس ډیری هیوادونه په تدریجي ډول پر تیلو چلیدونکي موټرونه بندوي، بدیلې برېښنایي موټرونه په ګوته کوي. کارپوهان وایي چې د لیتیم تر ټولو لویه زریمه په افغانستان کې ده. که نوی افغان امارت وړتیا ثابته کړي، افغانستان به ډیر ژر د جنګونو او تاریاکو له خاورو د شتمنیو په مرکز بدل سي. د امریکا د جیولسټانو په وینا د افغانستان په خاورو کې $3 ټریلیون یعنی $3,000 میلیارډ شخ دي. امریکایانو یوازې په سکینونو او سرویګانو $18 میلیونه لګولي. الله جل جلاله د طبیعت له لارې دغه هیواد ته په کافي اندازه نیوډیمیم، سیریم، لانتانوم، کوبالت او مس هم ورکړي دي، مګر لیتیم د اوس مهال لپاره تر ټولو مهم شی دی. په نړیوال بازار کې 40% غوښتنه زیاته شوې ده. ډیری هیوادونه د دې خزانې موندلو لپاره هلې ځلې کوي. ان د تیلو بډای هیوادونه لکه سعودي عربستان هم، ځکه چې دا د چاپیریال دوستانه انرژي ده. له همدې امله دې ته شین اقتصاد ویل کیږي او د پرمختګ راتلونکی پړاو تر هغه پورې اړه لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په خاوره کې شخ شویو نادرو او ارزښتناکو فلزاتو ته لاسرسی خورا اسانه دی. دا ډیرې هڅې یا پنګونې ته اړتیا نه لري. که داسې وسي، افغانستان به ډیر ژر د قانونو پر نړیوال مرکز بدل سي. موږ د استقلال کلتور او هیواد د دشمنانو ترڅنګ د هیواد د قانونو دشمنان هم لرو او څرګند ګواښونه ورته متوجه دي. تل د سیمه ییزو او نړیوالو فتنهګرو او هیوادني جاسوسانو او غلامانو په منګولو کې راشکل شوي دي. د لیتیم قانونو ته د ملک لاسرسي په مخه د بلاک واټر وحشي شرکت هم هڅه وکړه. ټرمپ هم په خپله یوه وینا کې ویلي و چې پر افغانستان د امریکا لخوا د تپل شوي جګړې قیمت به بیرته له افغانانو د هغوی د هیواد د قانونو په کیندنې وصول کړي. په دې اخر کې د امریکا اجري ادارې په خپل ټول توان هڅه وکړه ترڅو د اشغال بقا او تداوم د افغانستان د قانونو په بدل کې وپیري. اشرف غنی د ټرمپ هغه خبرې ته چې ویلې له افغانستان څخه به خپل فوزونه وباسي، ځکه دا جګړه دوی ته په اقتصادي برخه کې شدید نقصان رسولی، په خبرګون کې وویل چې د افغانستان له قانونو اشغال اکمال او تمویل کړی. خو تر ټولو ډیر چې د قانونو په برخه کې خیانت تر سره کړی د احمد شاه مسعود ډله وه، چې د هیواد له شمال څخه په مسلسل ډول قانون استخراجول او په بهر هیوادونو کې پرې خپلې عیاشۍ کولې. فرانس او نور یرغلګر هیوادونه به یې تشویقول ترڅو د هیواد د ملي شتمنیو په لوټ کې ورسره مرسته وکړي. د افغانانو دنده ده ترڅو د خپل هیواد له ملي شتمنیو څخه هر اړخیزه دفاع وکړي او د راتلونکو نسلونو لپاره د ملي شتمنۍ وساتي، له ضیاع څخه مخه ونیسي او د احسن استفادې دپاره یې لاس په کار سي. له حکومت سره مرسته وکړي، په دې برخه کې پوهان څېړنې او تحقیقات وکړي او د امارت مشران هم په صداقت خپلې دې مهمې دندې ته متوجه سي. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. تر بلې خپرونې مو پر یوه او مهربان رب العزت سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.